طالبانو د همدغې مدرسې نه فارغان خو همدغه په درې باندې ناست قرآن کریم ته خلک دي چې نن په افغانستان کې حاکمان دي. نن ټوله نړۍ که اسلامي هېوادونه دي که کفري هېوادونه دي ټوله نړۍ په یو طرف کې ولاړه ده. اسلامي هېوادونه هم د اثر لاندې دي خو یو افغانستان دی چې سر یې هسک دی هغه د چا په وجه دی دغې طالبانو په وجه. یو افغانستان دی چې غیرت یې په نړۍ کې نن هسک دی هغه د چا په وجه هغه د دغې قرآن او د دغې اهل قرآن په وجه. یو افغانستان دی چې نن په غیرت خبره کولی شي. یو افغانستان دی چې نن جیره خبره کولی شي. یو افغانستان دی چې نن یې توره پګړۍ په سر سپینه پګړۍ په سر په سپینه جامه کې د نړۍ په سټیج باندې خبرې کولی شي. هغه یو افغانستان دی هغه د چا د قربانۍ په وجه هغه د دغې طلباو د قربانۍ په وجه. ورونو دوستو هماغه خبره کوم ملا برادر د اسمان نه نه و راکوز شوی هغه د دغې قرآن کریم نه پاڅېدلی دی او جهاد اعلان کړی دی. ورونو امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمه الله د اسمان نه نه و راکوز شوی پاڅېدلی دی او جهاد اعلان کړی دی خپل مقام ته رسېدلی و چې نن یې ټوله نړۍ قدر او احترام دی نن یې عرب او عجم احترام دی. دا صرف او صرف دی د همدغه قرآن کریم او د همدغې علم برخه مختصره ټکي درته کوم ځکه آینده دپاره که موږ وغواړو که ډېر کوشش وکړو صحابي نه شو جوړېدلی موږ تابعین نه شو جوړېدلی که موږ وغواړو ملا عمر او ملا برادر جوړېږو خلیفه سراج الدین جوړېږو د هغوی مشران ځان جوړوو نو انشاءالله دا لرې نه ده د هغوی په طریقه باندې څنګه چې هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدم باندې د هغه په نقش قدم باندې حرکت کړی داسې داسې موږ هم باید حرکت وکړو. طالبانو ورونو موږ هم باید حرکت وکړو. موږ هم په زړه کې په سوچونو کې په فکرونو کې داسې یو څه ولرو چې په هغې باندې موږ مخکې لاړ شو. موږ به تاسو صرف د دې نه یو چې مدرسې کې چې شور بسې جومات کې به امامت کوو د خلکو جیبونو ته به ګورو. نه نه ورونو دا د موږ او تاسو وظیفه نه ده. امام د قوم امام دا اوس دا امام څوک دی د تا د هېواد رئیس جمهور په اصطلاح د نورو څوک دی امیر المؤمنین څوک دی د دې مدرسې نن د تا وزیر څوک دی د دې مدرسې طالب دی نن د تا رئیس څوک دی د دې مدرسې طالب دی. نو که چېرته مونږ او تاسو تر جومات او تر هغه پورې ځان منحصر نه کړو نو انشاءالله مونږ تر هر ځای پورې رسېدلی شو. انشاءالله مونږ نړۍ په سترګو کې سترګې ورکولی شو. کله به چې مالا برادر کېناستو د کفارو هغه لوی زبرجد ملت به سترګې ځمکې ته ورسولې. کله به چې امارت مجاهدین په دفتر کې کېناستل امریکایانو به سترګې په ځمکه ورسولې. طالب د دې مدرسې طالبان نو کوشش باید دا وکړو چې ځانونه په داسې انداز کې جوړ نه کړو چې ولا دا خو بس د دغې مدرسې نه راغلی دی او دا د دغه جومات امام دی دا دی د مونږ او تاسو سوچ او فکر باید ډېر لوړ وي. د نړۍ د حکمرانۍ کولو سوچ او فکر باید ولرو. په نړۍ څنګه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په څومره دنیا باندې حاکمیت کړو انشاءالله تعالی د مدارسو طالبان نن یو افغانستان فتح دی نن په یو افغانستان اسلامي نظام قایم راتلونکي کې به په نړۍ باندې اسلامي نظام قایم وي انشاءالله. دا به څوک کوي دا سوچ به څوک کوي دا فکر به څوک کوي طالبه دا سوچ به ته کوي دا فکر به ته کوي. دا څومره ټکنالوژي چې جوړې دي ما اکثر دا لوستي دي چې دا اول یې جوړې کړي مسلمانانو د مدارسو طالبان دا ټولې د قرآن کریم نه ویستل شوي دي. خو څه وکړو چې مونږ او تاسو یې تر جومات پورې منحصر کړي یو نور یې ته نه منع کړي چې مخکې به نه ځئ. مونږ او تاسو یې تر مدرسې پورې تر امامت پورې منحصر کړي یو نور به ته نه مخکې نه ځئ. طالب وروره سوچ او فکر به دې لوړ ساتي. سوچ او فکر به دې په نړۍ د حکمرانۍ ساتي. سوچ او فکر به دې ډېر لوړ ساتي نه تر دغه معاشره کې صرف د امامت او د جومات امامت. زه اکثر وینم چې دې ته صرف ځان جوړ کړي چې د یو جومات امامت د جومات امامت بند کړو. د جومات د امامت نه نیولې تر د ملک حکمرانۍ پورې ټول حق د مدرسې دی. ځکه زمونږ قانون قرآن کریم دی زمونږ قانون د رسول الله مبارک حدیث دی. نو چې زمونږ قانون قرآن او حدیث وي نو قرآن او حدیث د چا کار دی؟ د دې طالبانو د علماو کار دی. نو الله دې وکړي چې وخت مې زیات نه